بلوچستان او ټي ټي پي له پاکستاني حکومت څخه لار ورکه کړې. پاکستان بالاخره مجبور شو چې د طالبانو لوی شرط ومني. دا چې څنګه نو جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان چې تل به یې ویل مذاکراتو ته اړتیا نشته، ټي ټي پي د وسلې په ځمکه کیږدي او تسلیم دي شي. خو د وروستیو خونړیو بریدونو وروسته اوس ښکاري چې د دوی زور ورته معلوم شوی، نو ځکه یې شاتګ وکړ. داسې خبر دا دی چې د پاکستان حکومتي او د تحریک طالبان پاکستان سرچینې وایي څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت په ملاتړ د محسودو قبیلې د جرګې ترمنځ خبرې شوي چې په نتیجه کې د طالبانو ګڼ شمېر بندیان له بنده خوشي کړل شوي دي. خو طالبانو او حکومت بیا نیغ په نیغه د دې خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو سرچینو وی او ای ډیوه ته ویلي څو ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان او د مسعودو قبیلې د مشرانو د جرګې ترمنځ په افغانستان کې لیدل شوي دي. سرچینې وایي چې دغه جرګه اوس بیرته پاکستان ته شوې ده او حکومتي سرچینې مني چې د جرګې وروسته تر 80 زیات د طالبانو قیدیان له بنده خوشي کړل شوي دي. د مذاکراتو باندې نظر لرونکي خبریال افتخار فردوس وایي دوی ته هم حکومتي او د طالبانو سرچینو د 80 قیدیانو د خوشي کولو تایید کړی دی. د خبرې د ختمېدو پس هم څه ناڅه ډول روانې وي. حقاني ډلې هم په دې کې خپل کردار لوبولی او ښکاري داسې چې بل اوربند وشي او بیا د مذاکراتو تګلاره وټاکل شي. بلخوا د پاکستاني طالبانو یوې بلې سرچینې ډیوې ته وویل په خوشي شویو بندیانو کې هغه 15 مهم غړي نه دي شامل د کومو د خوشي کولو چې غوښتنه کوله. سرچینې دعوه وکړه د هغه قیدیان خوشي کړل شوي کوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ځان سره د بیا بحالۍ مرکز کې ساتلي وو. د سرچینې په وینا طالبان ګڼي چې دا جرګه د ځایي کچې ده او دوی غواړي په حکومتي کچه یا کوم بل هیواد کې رسمي مذاکرات پیل شي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.